از من دخترم پرسان کرد که بابا چرا این کار کردی؟ من گفتم من دیگه روی ندارم، دلیل ندارم که من با تو صحبت کنم، من توان از این نداشتم، من دیگه بحث کردم، باز گفتم. سپاس. گفتم میشود جنگی که نیروهای ناتو آغاز کرده است در همانجا خاتمه خواهد یافت. موقف شما در این قسمت چی است؟ منظور چیست؟ جنگی که مبارزی که داشتیم ما در کتاب گنجانیدیم و اگر ما رفتم از پایین رفتم باز شما اونا را چاپ کنیم و ایره نامش به می خاطر سخن بعد از مرگ گفتیم. په نیکو هیله مو هرکلی کوم درنو هیوادوالو ستړي مه شئ په خیر راغلل لمر ماښام خپرونې ته د میونې بله طرفه هم ځانګړي سلامونه ومنئ خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې د پنجشنبې ورځ او معمولا موږ د پنجشنبې په ورځ ځانګړی میلمه لرو دا چې په نننۍ خپرونه کې داسې یو ځانګړی میلمه ده چې هیوادوال ترې ګیلهمن شوي دي او زړه یې زموږ خفه کړی هغه څوک چې نه باید دا کار یې کړی وای دا چې ولې او څه یې کړي خپرونه کې به زه ستاسو سره غږېږم خپرونه کې را سره د پانچون استاد محترم اسماعیل مشعل صاحب دی را سره چې ورته هرکلی کوو مشعل صاحب ستړي مه شئ السلام علیکم. سلام کرم ستړي مه شئ خیر تاسو کې خیر مهرباني شکر مهرباني ډېره زیاته مننه چې بلنه ومنله ښه راغلاست لمر ماښام خپرونې ته د هیوادوالو سره روغبړ کوئ بعد له هغې بیا سره شروع من بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما بیننده‌های محترم و اعضایی که در تالار وجود دارم. ممنون. بخیر باشین. قربان شما. تاسو استاد تحصیلي مؤسسه درلوده دقیق او تحصیلي مؤسسه مو بنده شوه کله چې بنده شوه څه احساس مو درلوده؟ آقای میوند یک دنیا سپاس که وقت دادین و ممنون از برنامه شما. بیننده‌های خوبی داره، بیننده تعلیمی اجتماعی فرنگی است و ما خوشبختانه امروز یکی از آرزوهایم بوده است که آمدم و ممنون از اینکه دعوت کردین. دقیق ما بعد از 13 سال از تحصیلات ختم تحصیلات ما فعالیت‌های خبرنگاری داشتم و بعد از ختم کارهای خبرنگاری ما مؤسسه تحصیلات عالی را ترتیب کردم، نیمه عالی را، و در کل یک گروپ را ترتیب کردم به نام قلم و مبارزه ما با قلم آغاز کردم بعد از اینکه ختم تحصیلات نیمه بود، نه ماستری به لیسانس. ما مؤسسه تحصیلات عالی را ترتیب کردم، در کنار از او اینستیتوت را به نام قلم ترتیب کردم، در کنار از او مکتب را ترتیب کردم به نام قلم. خوشبختانه در طول اینمی 13 سال که گذشت بیشتر کار و مبارزه با قلم بوده و دارالمعلمینی که وجود داشت به نام مؤسسه تعلیمات عالی قلم و ضمن ازی دارالمعلمینی که وجود داشت بیش از 450 محصل ما امیال فعلا در امی یک سال امارت داشتم و 4 دوره ما فراغت داشتیم از دمی دوره و در این دوره نو رشته په نخو برخو کې پښتو ادبیات، دری ادبیات، کمپیوټر ساینس، انجینری، اقتصاد، ژورنالیزم او اداره و منیجمنت په برخه کې ما ځوانان او خوندې روزولې او خوشبختانه په دغه 14 کالو کې شاوخوا په زرونو نفر ما د ګروپ نه تولید کړي دي وطن ته او جامعې ته. خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. دا دی اجر درکړي. دې باندې برس چې احساس مې درلوده دقیق یو میاشت کېږي یا شاوخوا یو میاشت نه لږ مؤسسه هم بنده سوه، اینستیتوت هم بنده سوه په 2 دلیلونو. یو دلیل دا و چې متاسفانه بگویم اقتصادی مشکلات و د خلکو چې ما مسئله ته ویل چې تاسو چی شی راکوئ فیس راکوئ، مسئله ما ته ویل ما ډوډۍ نه ده خوړی، څنګه تا ته فیس درکوم؟ چند تا د دې متاسفانه وایم یو تعداد کوریکولم و یو تعداد حکمونه د تحصیلات عالی من باندې متاسفانه چې ما دغه توانمندی نه درلوده صنفونه بیل کی باید زنانه و مردانه بیل سی چې ما دا کارم وکړه، ولی بیا متاسفانه وایم چې دولت لخوانه دا بند شو او 410 نفره ما بل پنجشنبه چې
ډیره خواندې وي. ما دوی ته معذرت خواهي وکړه او ما ورته وویلې دا له ما له طرفه نه ده، دغه توانمندي ما سره هم نشته. حکومت یا امارات کوم دلیل شرایط لري ورته دغه یې بند کړي دي او زه بندوم یې، دروازه مې وتړه بعد له 11 کال نه. ولې دی که د ما آرزوګانې وي، دی که د ما لوی لوی اهداف و او ما دغه 11 کاله انسان مې تولید کړ دې وطن ته، اقتصاددان، کمپیوټر ساینس، انجینر. ولی اوس احساس مې دې ته و چې 2 دانې لورکۍ لرم، د دې آینده ما غوښتل چې دې جانه زه تولید کړم چې بله ورځ دوی همدلته استادان شي. اوس د ما ډېر بد احساس یو ترر کول و چې ډېر بد احساس لرم او څنګ ته یې د هغه د خپل ماشوم ته ځواب نه لرم چې څه ورته ووایم چې بعد له 6 صنفه ولې ته نه ځې. دا ماته ډېر دردونکی وی او په دغه 11 کالو کې بدون د دې نه چې فقر، بیکاري، جنگ، غربت دا درد اوس همدلته یم، دا لوی درد ده ماته. انشاءالله الله دې وکړي چې حل شي. خواهش کوم. په بښنې سره استاد راځم یو بلې پوښتنې ته. مهرباني. استاد دا د زړه پوښتنه درنه کوم، دا مې په تاسو باندې حق ده. زه کولی شم ما چا له ګریوانه نه دې ونیسم، بشک ما اولاد کولی شي، ما هر افغان کولی شي چې استاد ولې دې خپل اسناد څیرې کړه، ولې دې خپل دا دومره وخت چې تا ضایع کړه، دومره وخت تا تحصیل وکړه، دومره وخت یو څه لاسته راوړه، صبر دې نشوه کوی؟ ولې؟ دلیل داسې عمده دلیل چیه؟ آقای میوند ببینید شاید دلایل زیاد بوده باشه. ما 1-2 روز گذشته با یکی از رسانه ها ما اسنادهای اصلی خود تا سطح ماستری ما پاره کردم و دقیق چرا پاره کردم؟ ما بعد از یک نتیجه 1.5 ساله تصمیم گرفتم که دیگر در افغانستان درس خواندن، تعلیم، آموزش کار سختی است و ما این توانمندی را دیگر ندارم. ما به عنوان یک استاد توانمندی را دیگر ندارم. وقتی ما آرزوهای ما در اینستیتوت بسته بود، در دارالمعلمین بسته بود، در مکتبم بسته بود، ما وقتی که بسته کردم ما پیش خود یک انسان ناکاره، یک انسان بیکاره، یک انسان که به جامعه باردوش جامعه، برای من ماستری ما، برای من لیسانس ما و برای من توی کتابای ما دیگه ارزش نداره. چرا؟ وقتی که خواهر من نخونه، وقتی که مادر من نخونه، وقتی که اولاد من نخونه درس، ما دیگه دلیل ما چرا نگاه کنم رو در تا قنوری نگاه کنم هر روز طرف سعی کنم بگم افتخارات است و این افتخارات ما پاره کردم که دخترم دیگر روز نبینه که تو تا سطح ماستری درس خوندی. چی داری پدر؟ برای ما چی داشتی؟ چی خیرت رسید؟ چی خیرت رسید؟ ما پاره کردم و بعد در اینجا وکالش های زیادی داشت. مقالی نوشته کردم که سخن پیش از مرگ. از من دخترم پرسان کرد که بابا چرا این کار کردی؟ ما گفتم ما دیگه روی ندارم، دلیل ندارم که من با تو صحبت کنم. تو از صنف 6 و با درس خواندن نمیتونی. این جرم است، این مباح است، این گناه است. من نمیگم. بالای من این شرایط حاکمه که شده 20 میلیون دختره حقش گرفتین. ما توان ازیر نداشتم. من دیگه بحث کردم، باز گفتم با پنتون، با مکتب نیکی خداحافظی کردیم. مبارزه است ادامه میتونم، من روزم ادامه میتونم. اما دیگه من در کجا تدریس میکردم؟ من روزی که تدریس میکردم من موشو در خانه ما آرام خواب میکردم، مثل یک انسان که ورزش میکنه، ورزش کنی راحت خوب باشه. من روزی که تدریس میکردم امروز شب خانه من راحت خواب میکردم. مگه من 1 سال میشه من تدریس ندارم و اگر تدریس دارم متعلمینم یا مسئولینم یا خواهرایم از اقتصاد میلانن. ایره من بی خاطر پاره کردم که دوستا باید بدانن که نه احساسات بوده است، دردی بوده است، جوابی بوده است که بالای پدرم. من میفهمین میوند جان؟ استاد عزیز
نمیخوایم جگرخون بشیم. نه فقط از همکارا خوش میکنیم بریم طرف یک وقفه میگیریم و بعد از وقفه پس بر میگردیم و توکل پلوی الله. درنو هیوادوالو کې چارې بیا مرکلی ستړي مشي په خیر وګرځېدئ له ډېرې اوږدې دمې نه چې تقریبا 1-2 دقیقې وخت یې ونیو. استاد محترم را سره ده استاد یکی از خاطراتتان میخوایم در یادتان بیارم یا تازه بکنم که ډیری هیوادوال هم خبر دي تاسو یو وخت د خبریال په توګه باندې د کوم تلویزیون سره دنده ترسره کوله پوښتنه مې کړې وه د پوښتنې ځواب چې تر څو درکوو تاسو یې په خپله پوښتنه باندې پښیمانه کړئ داسې یو څه ویلې اما یو وخت یې درته تسلیم شو یو وخت یې درته ویلې چې هغه ځوان ته د ما سلام وي مخکې له دې چې تاسو په یاد راشي یا په یاد رانشي موږ هیوادوالو ته هم په یاد راشي یوه لنډه ویدیو لرو او به یې ګورو. سپاس. گفته می شود جنگی که نیروهای ناتو آغاز کرده است در همانجا خاتمه خواهد یافت. موقف شما در این قسمت چی است؟ منظور چیست؟ جنگی که نیروهای ناتو آغاز کرده فعلا اینا در اینجا خاتمه خواهد داشت، یعنی به این جنگ افغانستان دوباره رها خواهد کردن. نقش شما در این قسمت چی است؟ سوالتان واضح نیست. جنگی که آغاز شد خاتمه خواهد یافت یعنی چی؟ جنگ باید خاتمه پیدا کنه. جنگی را که نیروهای ناتو آغاز کرده است در همانجا در همانجا آغاز کردن خاتمه پیدا میکنه. خوب است. از سوال میگذاریم. در 10 سال ابزار دتش با جدول میشه برای جوانا فکر متوجه هستی؟ اگر تحلیلی صحبت کنیم ارزش از این نیست که ما دیگه سوالا رو چی سوال میکنه اون جوان تو دیگه خبرنگار نداشتن لیاز خود چی نمیکنیم جوان هستی تشویقت میکنیم اما در این اما جنگی که آغاز شد خاتمه پیدا میکنه. ببین از همانجا که آغاز شد خاتمه پیدا خواهد یعنی چی؟ نیرو سر از بس نمیگیریم. خیره یک خبرنگاری که یک وقت از ما پرسان کرده بود حال من مانای گپش فهمیدم گفته از ما پرسان کرده بود فکر نمیکنین که می ناتو یا از اونجا شروع کردن پس در اونجا میان هر جای کس چیز سلام ما برش برسه. خوب سوال کرده بوده خب با شما وقتش نبوده. دقیق سلامش علیک گفتین سر من جان دکتر صاحب سلام شب توسط بی بی سی علیکم گفتم و حالا از طریق نمر باز علیکم میگم و سلام احترامات برش میرسانم و هر جایی که یال هستن من سلام احترامات برشان میرسانم. این 45 دقیقه بود من یادم است روز دوشنبه بود در خانه دکتر صاحب عبدالله بود و ما برنامه را یک هفته قبل ثبت کرده بودیم و دقیق در این مصاحبه من سوالای 15 دقیقه اصلی را از اینا پرسان نکردم. از سوالای اصلی زمانی که شروع شد دکتر صاحب عبدالله قرارداد را با آمریکایی‌ها کرده بودن در بگرام به خاطر عملیات که به ضد طالبان بود است که عملیات شبانه و روزانه باید انجام. تلفات ملکی آقا وقت دیر سوی و کرزایم غږی وت جامعه جهانیم غږی وت چې ول تلفات دیگه او دلته د منګه مظلوم خلکم شهیده ما دینه پښتنه گشتای او قرارداد کرده کوم صلاحیت تا درلوده او څنګه ته دی ما هغه وخت پیش بینی کړو چې دغه غربیان باندې هم قرآن ویلی دي هم اسلام ویلی دي هم باور نشته دغه امریکایان هغه جنگ چې شروع کړی بیرته منګه په هغه جنگ خو سې کوي زی اوس خو نتیجه خو زه نه وایم خلک سره دل جنگ کې نه خو بیا هم دغه شل کاله منګه بیرته دا خلک به قضاوت کی نظم تبصره باندې چې خدای نکړه سیاسي نسی ولی ډاکټر صاحب نه کی سوالونه کړدي بیا بعد لاس کولونه یو سوال جواب ورک او زه منتظر نور ته یم چې اته سوال نورم بیا جواب ورکی اتیا کاله بعد لاس کال ولی خواهشم داده چې ولی د منګه سیاستمداران ولی د منګه مشران دونه ضعیف و ولی دونه اعتماد وکړه ولی دونه به ترتیب به برنامه و چې دغه حالت ته منګه ورسېده شخصا دغه عبدالله شخصا د نور منګه او دا حقیقت و او دا حقیقت نور سوالونه هم په حقیقت و ما سولې ته قرباني غوښتل اول خو صلح نه قرباني منګه شو من نظم دې باندې بس نه لرم دې خاطر میوان جان بس خیر د خپل کتابونو په اړه راته وایي چې څو کتابه مو لیکلي
دقیق آقای میوند، ما پیشترم در مقدمه اشاره کردم، یکی از نصیحتی که مادر پدر همیشه وقت برای من میکرد، میگفت فرزندم درس بخوان، فرزندم تعلیم کو، تحصیلات عالی کو، با وطنت خدمت کو، دست مردم بگی. این یکی از آرزوهای پدرم بود، مادرم بود. اما فقر و بیچارگی هم در کنارش بود. با فقر و بیچارگی من توانستم تا سطح ماستری درس بخوانم و استاد چان داره که 2 پنتون نمیخوایم نام بگیرم و خودم پنتون بسازم، این سود بسازم. ما 5 جلد کتاب از قلم خودم رفته و با همیشه گفتیم مبارزه رو با این قلم آغاز کردیم. تا ما نمونه آوردیم فن ژورنالیسم. یک کتاب است. در این کتاب بیشتر اگر میخواین یک کسی که ژورنالیست شوه و در دو سه موسسه تعلیمی تدریس میشه، بیشتر اکادمیک است، علمی است که بر مسئولین ژورنالیسم است. این است ژورنالیست خوب کی است. ما در این مصاحبه قوانین مصاحبه شاید تجربه های خودم با شریک ساختیم بر آینده، بر مسئولین، بر همسنفیایم و هم قطارایم که ژورنالیست هستند. بعضی کسایی که میخواین فن گویندگی را یا گویندگی را یا سخنرانی را خودشان یاد بگیرن، اگر این جای نخوانن، اگر این را بخوانن یا گوینده خوب میشن. ما باید زیاد ضرورت داریم. خواهش میکنم. اداره و منیجمنت. ما بس در اداره و منیجمنت بحث می بود که ادارات و مؤسسات زیادتر جاها متاسفانه با فرشکستگی روبرو میشه از دست مدیر، مثل که افغانستان اداره و منیجمنت کتاب است که تدریس میشه. این تاثیرگذاریش ضمن از این 4 جلد است. یک جلد دیگه هم در راه است. او جلد میخوایم بگویم ایره نام کتاب است سخن بعد از مرگ. سخن بعد جالب است و میمانیمش اما تکمیل شده. سخن بعد از مرگ خود تکمیل شده. تکمیلش شبه که سبایش اگر کدام حادثه رخ بده، ما دقیق با خانمم گفتیم که بره به چاپ و این امو آرزوها و اهداف و پیامایی که ما داشتیم، مبارزه‌ای که داشتیم، ما در اون کتاب گنجانیدیم و اگر ما رفتم از بین رفتم، باز شما اونا را چاپ کنیم و ایره نامش به می خاطر سخن بعد از مرگ گفتیم که با تمام آرزوها به گورستان میبریم. بعض آرزوها ما ایره دقیق میای روز و منتظر هستیم. الله دې ډېر عمر درکړي، الله دې نه کوي. استاد محترم، یو نیمه دقیقه نور وخت لرو. څومره مو خوږې دي خبرې، تاسو سره هېڅوک نه ستړی کېږي استاد. باور وکړئ چې تقریبا موږ ځکه زیات سوالونه آماده کړي وي، موږ خو تر اوسه پورې سوالو ته شروع نه ده کړې. یعنې نشو کولی. راځم په دې وروستیو کې چا پسې خفه یې استاد؟ پشت مسئولینم پسې دې خفه پشت مسئولینم خیلی زیاد دقت شدیم. مسئولین دختر، طبقه اوناس، طبقه ذکور، مسئولینی که میگفت استاد این سوال چرا عمل میشه، خیلی درد داره. انشالله بیرته به خیر سره شروع شي، ځکه چې د الله رضا وي. یو لنډ پیغام دې راخلو استاد محترم هیوادوالو ته. پیام می است که او یو استاد که چېرته بخښنه م غواړئ چې اسناد مو چیرې کړي دي، هغه څوک چې په زړه کې درنه خفه دي هغوی نه هم کولی شي. ما از تمام دوستا و عزیزایی که میگم، ما از ملت خود و از طبقه اوناس معذرت میخوایم که برایشون هیچ کار کرده نتانستم. فقط کافی بود که مبارزه کنم و این مبارزه ادامه داره. و این که یک تعداد دوستا میگن چرا پاره کردین، من میگم که دقیق آماده تمام توانمندی ظرفیت وجود داره. بنیاد خیریه است، اینستیتوت است. اگر خواست خدا بود تغییرات آمد. باز استاد مشعل است، علم پاره نشده، اسناد پاره شده. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه استاد، قربان شم. قدرمنو کو بنای ټیم همکاران هم آماده دي. زود عمل لرو بیرته راګرځو.